السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نن به موږ تاسې په ډیزاین کې څه کومه برخه راڅخه پاته وه، انشاءالله پر هغه باندې به کار وکړو. لومړی موږ او تاسې واټر مارک لرو. واټر مارک کې موږ تاسې کولی شو د خطه و شاته خط راولو، یعنې زموږ دا عمومي متن چې کوم لیکلی دی د دې و شاته یو بل خط یا تصویر راولو، تر څو بیا په ټولو صفحو کې تکرار شي. دا ډیزاین زه ټیک مارک کوم. کله چې مې ټیک مارک کړئ اوس به تاسې ته ښکارېږي دلته یو ډیزاین خط ورسره راغلی. اوس موږ تاسې راځو افیس ډاټ کام کې هم کله کله نوي ډیزاینونه ورسره یي، که نه ور راسئ یو کاسټوم واټر مارک دی. کاسټوم واټر مارک پسې راغلاست نو دلته لومړي سر کې موږ تاسو نو واټر مارک لرو. دغه حالت دی چې واټر مارک موجود نه وي. پکچر واټر مارک که چېرې انتخاب کړو نو موږ تاسې تصویر ورته انتخابولی شو. سلیکټ پکچر ته به راسو، بیا به اپلاین ورباندې کلیک کړو تر څو پورې موږ تاسې تصویر له خپل کمپیوټر څخه راواخلو. هر تصویر چې مو خوښ وي هغه به انتخاب کړئ او اپلای به کړئ. کله چې مو اپلای کړئ نو د خطه و شاته به یو تصویر راسي. تصویر ډېر خپ دی. دغه ټیک مارک او اشهاو ټیک مارک چې کوم دی دا له منځه یوسئ او اپلای کړئ. کله چې مو ټیک مارک ایسته کړئ اپلای مو کړئ نو موږ تاسې تصویر بیرته سم ښکاره کړي او یو څه یې اندازه تېز څو په سایز کې موږ تاسې کولی شو تصویر اندازه ورته وټاکو. زه فرض کړم د 200 په اندازه باندې دې اپلای کړئ نو تصویر په همغه اندازه باندې غټ شي. د تصویر وروسته موږ ټکسټ واټر مارک لرو، دا به کلیک کړو. دلته موږ تاسې لومړی ژبه ټاکو. له ژبې ټاکلو وروسته موږ تاسې خط ورته لیکو. هر خط چې تاسو ورته لیکئ نو همغه ورته ولیکئ. له دې ځای څخه د خطه ډیزاین ورته انتخابوو. اوس کوم ډیزاین مو خوښ همغه ډیزاین انتخاب کړئ. ډیزاین چې مو انتخاب کړئ اپلای وکړو. اوس په خط دلته ورسره لیکل شوی. موږ تاسې به راسو د خطه اندازه مو ورته ټاکلی شو او رنګ هم ورته ټاکلی شو. زه بیا دا رنګ ورته تغیر کړم تر څو پورې خط معلوم شي. سره رنګ کې تر څو پورې خط موږ تاسې ته معلوم شي. اوس خط ډېر ښه معلومېږي او که مو غوښتل چې له دې نه هم ښه معلوم شي نو بیا دا ټیک مارک ایسته کړئ لکه څنګه چې مو تصویر کې ایسته کوئ. اپلای کړئ. دا رنګ به نور هم تازه شي او خط به ډېر په ښه کې معلومېږي. هوریزنټل به پر څنګ باندې راښکاره شي او ډیاګنل به بیا پر دا یوه کونج باندې موږ تاسې ته خط ښکاره کېږي. پیج کالر کې موږ تاسې کولی شو د خطه شاته را صفحه چې د دې صفحې ته رنګ ورکړو. کوم رنګ چې مو خوښ شي د صفحې د نو همغه رنګ ورکولی شئ. هر رنګ چې تاسو خوښ وو هغه ورسره انتخاب کړئ. اوس به همدغه رنګ ورسره راځي او دغه رنګ به ستاسې سره په چاپ کې هم راځي. اکثره کمپیوټرانو کې په چاپ کې دا رنګ نه راځي نو بیا به تاسې وګورئ که چېرې په چاپ کې راتلی خو ښه ده، که نه راتلی بیا به راسئ اپشن ته. په اپشن کې به دا ورفعاله کړئ. اپشن ته چې کله راغلاست ډسپلې ته به راسئ. په ډسپلې کې اوس دلته راته لیکل شوي دي پرنټ بیکګراونډ کالر. دا ټیک مارک به نه وي لګېدلی. تاسې دا ټیک مارک ولګوئ او اوکې کړئ نو بیا به دا رنګ تاسې ته چاپېږي. که مو رنګ نه و پکار نو کالر ورته کلیک کوو تر څو پورې رنګ ایسته شي. یا په مور کالر کې په خپله خوښه چې مو هر رنګ خوښ وو هغه ورته انتخابوو. په فیل افیکټ کې موږ تاسې کولی شو مختلف رنګونه انتخاب کړو. ون کالر کې به یو رنګ یې هر رنګ چې مو غوښتی همغه رنګ ورته انتخابولی شئ او په ټو کالر کې به دوه رنګونه سره ګډ کړي. اوس له دې ځای څخه یو بل رنګ هم ورسره ګډولی شئ. بیا په دغسې شکلو کې تاسې ته ښودل کېږي. پریسیټ خپله د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا څخه ځینې شکلونه جوړ شوي دي. کوم ډول شکلونه چې مو خوښ وو له دې څخه یې انتخاب کړئ. هغه شکلونه چې مو کله انتخاب کړو له دې ځایه نه بیا ډیزاین ته تغیرولی شئ. هر ډیزاین چې مو خوښ شو هغه انتخاب کړئ او اوکې کړئ تر څو پورې تاسې ته اپلای شي او همغسې دا صفحه درته جوړه کړي. همداسې ټکسچر لرو. ټکسچر کې له دې شکلو څخه استفاده کولی شئ. پیټرن کې بیا دوه رنګونه په دغه مختلفو شکلو سره ګډولی شئ. هر رنګونه چې تاسو خوښ وو هغه رنګونه انتخاب کړئ. اوس له دې ځایه یو ډیزاین انتخاب کړئ اوکې کړئ همغسې به درته جوړ شي. په پکچر کې تصویر ورته راڅخه شي. تصویر په واټر مارک کې هم راڅخه شي. په واټر مارک کې موږ تاسې په یوه ځای باندې تصویر او لیکنه دواړه نشو راڅخه نو بیا موږ تاسې راځو لومړی په واټر مارک کې لیکنه ورکوو او تصویر بیا په بیکګراونډ کالر کې ورته راکړو تر څو پورې هم پر صفحه باندې لیکنه پاته شي او هم د صفحې شاته تصویر ورسره ورکړل شي. پیج بارډر کې صفحې ته بارډر ورکوو. مختلفو ساحو ته چې مو خوښ وي هغو ته بارډر ورکولی شئ. کوم ډیزاین چې مو بارډر خوښ وو هغه بارډر به انتخاب کړئ. راوباسئ له دې ځایه بیا رنګ ورته انتخاب کړئ. رنګ چې مو انتخاب کړئ اوس یې اوکې کړئ همغسې به تاسې ته بارډر جوړ شي. د بارډر اندازې هم ورته غټولی او کوچنی کولی شئ. همداسې که مو دا بارډر نه وي خوښ له دې ځای څخه کولی شئ دلته ورته انتخاب کړئ. دغو بارډرانو څخه چې دغه بارډرونه کې مو هر یو خوښ وي نو همغه بارډر انتخاب کړئ او اوکې کړئ. تاسې ته به په همغه شکل سره بارډر جوړ شي. اپلای ټو کې ورته وایي چې کوم ځای دې ور اپلای شي نو اپلای ټو هول ډاکومنټ ته ټول ډاکومنټ ته دې اپلای شي جوړ دې شي. دغسې دس سیکشن یوازې دا کم فصل چې موږ تاسو اوس په کښې کې ولاړ یو په دغه فصل ته جوړ شي. دس سیکشن فرست پیج اونلی په دغه فصل کې یوازې اولې صفحې ته جوړ شي او دس سیکشن آل ایکسپټ فرست پیج دغه فصل د ټوله بارډر واخلي خو یوازې اوله صفحه د بارډر نه اخلي. دې حالتو څخه ټول ورباندې راوړلی شي. فصل موږ تاسو په سیکشن کې جلا کوو. په هیډر فوټر کې مو کار ورباندې کړی دی. انشاءالله په لیاوټ ټیب کې موږ تاسې بیا هم کار ورباندې وکړو. له ډیزاین څخه وروسته موږ تاسې د لیاوټ ټیب ته راځو. لیاوټ ټیب کې موږ تاسې ځینې تنظیمات ترسره کولی شو خو دلته اکثریت تنظیمات دي تکراري دي. مرجن د مرجن کې موږ تاسې ته پته ده خالص ساحه چې دې تنظیمات کولی شو. موږ تاسې په پرنټ کې هم ویلي وو کوم ډول چې مو خوښ وو هغه به انتخاب کړئ. که مو داسې نه انتخابول راسئ کاسټوم مرجن ته. اوس له څلورو خواوو څخه ټاپ له لوړې خوا څخه لیفټ له چپه طرف څخه بټن له لاندې خوا څخه او رایټ له راسته طرف څخه هر څومره اندازه چې تاسې ورکوئ همغه اندازه ورته انتخاب کړئ. ګټر کې بیا اضافي اندازه هم ورکول کېږي. فرض که موږ د لیفټ طرف چپه طرف څخه یو اندازه ورکړې ده اوس یو اندازه پسې د ګټر لپاره ورکوم تر څو بیا چې کله سټیپلر کېږي یا سټریچ کېږي یا دا بسته کېږي نو په هغه وخت کې به بیا خط نه پټوي. لیفټ طرف ورته انتخاب کړو. هغه لیفټ طرف یې پرېږدم. اوس دلته به هم مرجن پاتې وي. تاسې ته به په دې ځای کې ښکارېږي
او هم د اضافي ساحه پاتې کېږي. زه چیرې اوکې کړم نو دلته اضافي ساحه ډېره ګوري پاتې شوه. نیمایي ساحه یې د مرجن ده، نیمایي ساحه یې دغه د سټیپلر لپاره ده او په دې بل طرف کې یوازې مرجن پاته ده، اضافي ساحه یې نشته ورسره. همداسې پورټریټ و لینډسکیپ دي. دا ورقه ورته انتخابولی شو چې په سالدې چاپ شي، که په جګواله چاپ شي یا د مولټیپل ډېرو صفحو لپاره دلته تنظیمات یې په کوم شکل چې غواړئ نه په همغه شکل سره درته ښکارېږي، درته ښودل کېږي. بیا به تنظیمات د هغه مطابق تاسو ته راسي. اورینټیشن کې موږ تاسو کولی شو پورټریټ او لینډسکیپ انتخاب کړو. ساده خبره ده، څو وارې تکرار شوی دی. په سایز کې موږ او تاسو ورقه ورته انتخاب وکړو، کومه ورقه چې مو پرنټ ورکړې همغه ورقه دلته انتخاب وکړو. ورقې نوم نه و راته یاد یا نوم یې نه ورباندې لیکل شوی، نو بیا موږ تاسو په دې ځای کې اندازه ورکوو. په ویټ کې موږ تاسو د ورقې پراخوالی ورکوو، سوري ورکوو، او په هایټ کې د ورقې جګوالی ورکوو. اندازه چې مو له دې ځای کله ورکړه ورقه اندازه کوو او دلته یې اندازه ورکوو، نو بیا موږ تاسو ته په همغه اندازه سره چاپېږي. په کالم کې موږ تاسو کولی شو د خپل خط پر څو کالمه باندې وویشو. زه به لومړی دا صفحه ساده کړم، بیکګراونډ به له منځه یوسو تر څو پرې ښه ښکاره شي. اوس به موږ تاسو راسو خط به انتخاب کړو. خط چې مو کله انتخاب کړو نو په لیاوټ کې به راسو پر کالم باندې به کلیک وکړو. زه ورته وایم 2 کالم 2 کالمه دي، کلیک کوو یا اوس به خط پر 2 کالمو وویشل شي، همداسې پر 3 کالمو یې ویشلی شي، یا ورته وایي چې د چپه طرف کالم چې ده هغه دې کوچنی وي، راسته طرف دې غټ وي، یا راسته طرف کالم دې کوچنی وي، چپه طرف دې غټ وي، هر ډول چې مو خوښ وي. که نه وي دلته مور کالمز ته راځو. دلته موږ تاسو په نمبر اف کالمز کې مختلف اندازې ورکولی شو. فرض کړئ زه اوس دې کمپیوټر ته تر 7 پورې اندازه ورکولی شم. اوس به ما د خط په 7 کالمو باندې ویشل شوی. همداسې که چیرې دا کالمونه کم وي په همغه پخواني شکل کې یا 2 کالمه وي نو رایټ ټو لیفټ که چیرې ورته کلیک کړو، اوس په چپه کالم غټ وي. اوس دلته ورته راځو، موږ تاسې راسته کالم غټ دی، چپه طرف کوچنی دی. نو کله چې موږ تاسو رالو رایټ ټو لیفټ ټیک مارک مو ایسته کړئ، دا ځل بیا چپه طرف کالم غټ وي، راسته طرف کوچنی. لاین بټوین که چیرې انتخاب کړو د کالمو ترمنځ به یې ولیکم ورسره ورکړي. موږ تاسو به یې اوکې کړو، د کالمو ترمنځ به یې ولیکم چې تون ورسره ورکړي. همداسې دلته د کالمو اندازې ورکولی شو. لومړی کالم او دوهم کالم دي، هر کالم چې غټی یې دوهم کالم به ورسره کوچنی کېږي. او له سپیسینګ څخه بیا موږ تاسو کولی شو د کالمو ترمنځ ساحه پراخه کړو تر څو پورې کالمو ترمنځ ساحه پراخه شي. اوس موږ تاسو اوکې کړو، د کالمو ترمنځ ساحه چې کومه وه هغه ډېره شوه او زیاته شوه. ایکول کالم ویډ که چیرې موږ تاسو انتخاب کړو نو کالمونه به دواړه په مساوي اندازه سره یو بل غټ ونه یي، دواړه کالمونه به په مساوي اندازه سره راته ښکاره کېږي. راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله پر بریکس لاین نمبر همداسې پر نورو موضوعاتو کار وکړو. تر بیا بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ښې چارې.